یحیی خیل ولسوالۍ ته راغلي یو. خوا به له دې ځای څخه اکثره وخت د جنګ جګړو او نور خبرونه راغلل. او په روزه کې خدای شته دي ورځې ګپ خوند هم لري. مجبور یو هغه د مجردانو وکیل تاسو ته راولي. دومره موږ داسې دې په تمه باندې رالو بیا تر ورسېدلو. دې کافي شاپ ته راغلي یاستئ، غواړئ چې د خپل ملګرو نن مسا کړئ. مخکې دې پراټه پخول پاکستان کې. دوستانو سلام، یحیی خیل ولسوالۍ ته راغلي یو. د روژې ماښامۍ البته تېر سوی ده، ختمونه سوي دي، تراویح سوي ده، د جوماتونو لمنځونه سوي دي. په یحیی خیل ولسوالۍ کې نظر کټوازي یو نوی کافي شاپ او دوکانګکی دلته پرانیستی ده. دغه د یحیی خیلو ځوانان چې پخوا به له روژه ماتي یا له تراویح وروسته یا په کورونو کې یا د جوماتونو مخ ته په ډېره خوارۍ به د ساتري موقع ور پیدا کېدله، اوس دغه د ناستې یو ځای ورته پیدا سوی د تفریح. دلته راځي چای مای خوري او له هغې وروسته بیا دوی خپلو کورونو ته ځي او پیسې مای به کورونو ته رسوي که نه. نو ورځو دغه ماحول به له نږدې وګورو. څه ور مو خوښه د الهام صاحب؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانانو ستړي مه شئ. خیر یاست؟ اورېدل ستړی دی؟ خیر ښه کړی. صحت ښه ده؟ ته مکانه دې مشکل وخوري ښه یې؟ صحت دې ښه ده؟ ټول ستړي مه شئ. خوشحاله یاستئ په یحیی خیلو کې چې په رڼا کې ولاړ یاستئ. خوا به کله کله داسې رڼا ته راوتاستئ که نه وه؟ د جومات مخ ته به راووتاستئ. اوس خوشحاله یاست؟ دلته کله چې راځئ نو خالي ګپ او مجلس وي او که څه چای مای هم وي ورسره؟ ښه. او پخوا تر دې به چېرې تلاستئ چې مثلا دغه نه و دغه کافي شاپ یا داسې جومات ته به رالاستئ، کور ته به ولاړ او کور کې که ښه چای او که بد چای او خطیب هم له ډار هم خور ځکه کور کې یې پخ کړی و. د کور چای خاطین او سره له ډار هم در باندې اوښتی به. نو تاسې اجازه ده موږ بینینې ورسو دغه د نظر کټوازي دغه کافي شاپ به وګورو که نه. دا د یحیی خیلو ځوانان دي د ولسوالۍ، البته د بېلابېلو کلو به یې که نه ټول راځئ له تراویح وروسته. تراویح خو کوئ که نه؟ کله وکړو کله نه. یا که هر وخت یې کې هر وخت هسې خو یایې. مبارک دی د هر څه. خدای دې ایمان مبارک کړي. نو خوشحاله یاستئ؟ خفه یاستئ؟ ډېر لوی کار مو شروع کړی. څېره خو دې خندرویه ښکاري. الحمدلله د دغو خلکو چې سیاکون د پکتیکا ولایت مربوط خلک دي او باوجود د هغې را دې خواته مختلفو ولایتو چې هم خلک راځي، حتی له غزني چې یعنې مقصد له پکتیا چې له تعمیره چې خو د ما دغومره امید نه وه. الحمدلله خدای پاک یو دغسې کار سره شروع کړو چې دغومره مینه ماته خلکو راکړه. زه ډېر خوشحاله یم. څه شی دې فعال کړي دي؟ الحمدلله اوس خو تقریبا دا یو به د تر پسیمي پورې دغه چای پراټه ده، دا شی ورکوو او بعد له هغه د عید په حواله ورځ باندې د موږ د هوټل د خوراکي هغه افتتاح کېږي چې مقصد په دې کې به هر شی به وي. د هغه باوجود را دې خواته چې د شپې په 1 بجه باندې په 12 بجې باندې ته ما ته ټلیفون وکړې، یو مې موټر ورته اخیستی دی، یو موټرسایکل ده، خوراک به تا ته کور ته درځي. چې ما په کور کې دومره مېلمانه دي، مقصد دومره خوراک راورسوه. کورنیو ته به ډیلیوري هم کېږي؟ هغه به هم کېږي او نور چې هغه هر څه دلته د چا د واده مراسم و، د چا د ښکاراتي مراسم و، د چا د زوم مراسم و، د کیک د متولو
دا ټول خدمت ورته نیولی دی انشاءالله موږ به کوو په دې خاطر به موږ نور هم په مخ باندې تګ پسې کوو زه د خلکو مینه موږ ولیدله په دې باندې موږ ډېر الحمدلله خوشحاله یو د پکتیکاوانو وضعیت ته په کتو کله کله به دا پیل کې ګرم وي وروسته ساړه شي نه الحمدلله چې کومه مینه ماته خلک راکوي او کوم ماته خلک راځي د ټول پکتیکا ولایت نام په نام یې نشي اخیستلی د ټول پکتیکا ولایت زه درته وایم چې بیخي حالاته مې ډېره امید نو تاسو ته موفقیت په چارو کې بریالیتوب غواړو موږ به دغه خلک چې دا ناست خوشحاله اوس قربان خوشحاله دي ستاسو د خدمات ډېره مننه سرهزوال صاحب هم راغلی دوستانو سرهزوال صاحب زموږ د سفر ملګری دی او په یحیی خیل ولسوالۍ کې نن دا یم د نظر کټوازي د کافي شاپ میلمه سرهزوال صاحب محترم دلته راغلي په یحیی خیل بازار کې لومړي ځل لپاره دغسې یو نوښت ګوري څومره د خوښۍ احساس کوئ او دې خلکو یو څه ډول کار کړی لومړی خو ټولو لیدونکو ته سلامونه او رښتیا هم چې دا په یو داسې سیمه کې چې پخوا به له دې ځای څخه اکثره وخت د جنګ جګړو او نور خبرونه راغلل نن پکې د آبادۍ خبرونه دي پکې د شپې شاوخوا 10 بجې دي خلک پکې کته پورته کېږي پخوا به 7 بجې لا څوک دلته تګ و راتګ ورته ستونزمن و یعنې د خیل ولسوالۍ یوه ولسوالۍ وه چې ډېر مشکلات پکې نو دا د ویاړ خبره ده هم د خیلو د خلکو لپاره هم د ټول پکتیکا لپاره او باید چا چې دلته دا سرمایه ګذاري کړې ده د هغوی لپاره نو زه د دغو خلکو دغه کار ستایم نه یوازې خپل ځان لپاره حلاله روزي پیدا کوي بلکې د خلکو د تفریح لپاره هم د ناستې لپاره هم یوه زمینه برابره کړې دغه شپږ کسیزه ډله د الهام صاحب محترم یوه میاشت ته ناست دي خواږه یې ضایع کړي دي وینې دا جلبۍ دومره مازې لږ ځینې پاته شوي خوشحاله یاستئ نو دغه کافي شاپ چې تاسې نن میلمانه خو نه یاستئ خو خیر حتما به پیسې ورکوئ که خیرات ده هغه تاسو د ولسوالۍ یو نفر و چیرې هغه ته تللی و دغه د میلمستیا کچیش ته کوم اړه یې ورکړې وه چې لټېدو خیرات نومې د کچیانو مې ویلې چې جیبونه ولې نه راکړي نو جیبونه خو به نه غواړئ د کوم ځای او نوم دې څه شی دی د کربدین او نوم محمد حمزه دی کربدین ماشاءالله ماشاءالله دا خو راغلي له لرې ځای یاستئ له لرې ځای راغلي په شوق باندې بس راغلي نو دا ملګرو دغه تصمیم په جومات کې سره ونیو د جومات مخته چې راځئ دا فالتو وخت ولې ضایع کوو کافي شاپ ته به ولاړ شو دې به خلک وویني غرمه مو کرکټ کې لا دغه سوچ کړی اوس نن تراویح پرېږدو خو بس کافي شاپ ته تراویح سره پاک وي دا به بلبل مشکل نشته بس دا ټول ملګري دي پیسې به یو ورکوئ که ټول ولانو ځوانانو خو دا کار چې چکري ولاړ شي بیا 5 نسله سره اچوي خدای ورته چې موږ منطقي حساب دغه واچوو او کله کله چې هغه یو په جیب لاس ورته وایي نه ده بل ته ګوري چې دی به نشي رامخته که نه نه موږ کېدای سره ځکه چې موږ کرکټ کې وګټو بیا هغه په تاسې کې یو غیرت ته نه وتړي نه ټول یې پرې کوئ بس صحیح ټول یې پرې کوو ولته کرکټ ښه مو وخوړل ولا شیدو چای و پراټه او شین چای او زیرلۍ وي له روژې بعد به نوې اراده یې ورته راځئ به وخت نه وخت انشاءالله یعنې دا د تفریح یو ځای د نوی جوړ شوی مخکې تر دې چې په یحیی خیل کې دغسې ځای نه و د تفریح مرکز نه و د ناستې ځای نه و چیرې به تلاست مخکې ولا مشکل و د بتلو هغه سلیم په نام و جلال آبادي هوټل والا ته ورتلو یا به مرکز ته کرنې ته تلاست که نه اوس چې نږدې درته جوړ څو خوشحاله یاست سلامت اوسئ خوشحاله ژوند ولرئ الله مو آباد او سرلوړي لره احمد صاحب هم راغلی ده ماشاءالله سپین ږیری سوی هم ده
نو اته بس مجرد تیز عمر د تیریز شیرین عمر څه تیریز دریغه سپینګریتوب باندې څوک ماشاءالله وای ماشاءالله ځینې بیا حالت کې څوک چوست یم بیدار یم شو ټاپه د مریم زبردست خبره او د مرکز ځوانان راغلي دي دا خو ډېر ښایي ځوان ده او د وخت په پیژنم یو ښه کرکټر دی یو ښه ځوان ده کنه نو دا راغلی د په لیدلو بیا لا خوشحاله شوم مسافر یو څه وخت لمونځ دی کابل کې یو ځای سره بیا ولاړ دغه زمه یې په جلال آباد کې تېر کړو نو اوس رالو د نظر کټوازي په دغه کاپشاپ کې سره یو ځای راته ډېر خوشحاله یو کله چې په یحیی خیلو کې په شپې دغسې بازار کې څه خوړلي وو یحیی خیلو دا وخت ډارېدلو د شپې لمانې کله به څه دوکانونه به ټول بند وو یوه دواخانه یوه دغه شی به خلاص نور څه شی نه وو د نظر کټوازي د کور ودان سي چې دلته سرمایه‌ګذاري وکړه نور ځوانان داسې هڅه وکړي دغسې نور ځایونه دې جوړ کړي دغه ځوانان څومره ښه ساعت تېر دا بس دا وخت کله به په کورو ناست وو یا به په جوماتو کې ناست وو دغسې ماحول د دوی لپاره چاته اوس نه ده برابر کړی د ده له احساساتو مننه د ده له دغه طریقې نه مننه د ځوانانو لپاره چای شین چای شر چای براګه وخوره شپېته پنځوس په مصرف کړه د ټوله شپه ساعت تېروه ټول په کار تر تا قربان الله امین ځوانانو ستړي مه شئ څرنګه یاستئ د شیدو چې پراټه مراټه مو والي داسې بیا شین چای پسې خورئ او که وار له واره مشروع چې ورشروع د ځینو خلکو په معده باندې دا شرشی بد لګي تاسې د کومه ځای راغلي یاستئ دلته د بازار له مکتب له شامو کور دغه لیسسې ده که بیا خو له نږدې ځای راغلي یاست مخکې د دې به چیرې خلاص دی مخکې به چیرې دومره لرې به خلاص دی اوس هغه د تیلو پیسې هم مصرف سپمول سوی که نه او دلته نږدې د بانډار ځای درته برابر سوی د خوشحاله یاست د ځوانانو لپاره دغسې ځایونو جوړول یا د مثلا کافي شاپ یا هوټل یا دلته راټولېدو ځای دلته به والیبال هم یې که نه څومره خوشحاله یاستئ چې د وختونو وروسته په یحیی خیلو کې په خپل بازار کې دغسې ځای وي لرئ هره ورځ راځي او که کله البته هره شپه د ورځې خو به په روژه کې نه راځي د ورځې په روژه کې رانیسئ ګورئ زیات خرابېږي ځوانه ته ښې د کوم ځای یې یحیی خیل یې نو خوشحاله یاستئ دلته نن چې بانډار کوي ماحول ده الحمدلله تقریبا د عمارت شپږ کاله کې د شپږ کاله کې سږ کال یعنې په یحیی خیل ولسوالۍ ته مقصده باندې موږ راوځو مخکې به بل ځای تلاست کې موږ مقصده باندې بازار ته نه راوتلو بازار به بند و خالص په مې کې ګرځېدل هغه څوک چې نیک طبیعتي ځوانان هغه په یحیی خیل ولسوالۍ بهار یا مشکل یا ولایت ته وتلو سږ کال الحمدلله د عمارت په برکت یا د نظر په برکت باندې هغه څه خلاص شوی ده ډېری ځوانان راځي دلته هم ګپ شپ کوي هم یو پیاله چای وڅښي هماغه د روژې د ورځې زړه تنګونې هغه هم دلته ورک کړي یا داسې نالیدلي ځوانان یې ډېر وخت نه یې لیدلي نن یې ووینې دلته ووینې د ورځې ډېر ځوانان دي چې هغه په کارو په د روژه کې مصروف وي د ورځې ملګرو ته ګپ شپ ته نه یې هوښیار او سل داسې د دې هوټل کې ګپ شپ او په روژه کې خدای شته د ورځې ګپ خوند هم نه کړي مخکې ځو ځوانانو خوشحاله خو یاستئ سلامت ستړي مه شئ خیر یاستئ یو ته شیرچه خورې او دا نور ټول شین چای خورې څه وجه طبیعتونه دي په طبیعت یې خورې او که داسې تا د شیرچي پیسې ورکړي دي دا نورو دې شنه چي نه دا ټول یې ورکړي ما ته یو شیدو چای راوړی دی دا شین چای راوړی له کومه ځایه راغلي یاست راغلی یو دا د بداله شاوې کورونه دي او مخکې به چېرته تلاستئ مخکې به کله مشتیل کله کرانې ته دا زموږ لپاره غټ پرده ده دا غټه پرده ده مخکې د لرې تګ یوه وجه دا وه چې موږ به کتل د دې طرف ولسوالیو ځوانانو به یا موټرسایکل چپه کړل یا به یو یا دوه زخمیان یا خدای مه کړه مړه وو هغه ځوانۍ به یې خرابې سوې وي اوس په دې خوشحاله یاستئ چې تاسې د شپې لرې مزل نه کوئ په خپل بازار کې یو کافي شاپ لرئ نو
دغه ځوانان دي ټول ملګري دي او که دغه نه دا اوس دا چای بانډار کې سره ملګري شول خوشحاله یاستئ ټول ځوانان خوشحاله دي دغه ځوان ما ته داسې ښکاري تشبیه له شوق کړی کوم ذکر نه کوي دا که اعلی به علم لري که نه کېدای شي اوس یې دغه سړی بیا چې موقع پیدا شي یو ذکر مې کړی وو ته ښه یې ځوانه دا ناست یې لکه دلته چې زوم راغلی که نه دی دوامدار دی زوم په موډ کې ته ماشاءالله بیدار ښکارېږي خو کور به ډېر جنجال کې دی کور جنجال ولا تاسې درې سره ورونه یاست ماشاءالله یو خو په دې هم جنجالي یاستئ چې درې سره په وار دغه کافي شاپ ته رالېږلي یاستئ یعنې کور یې قرار کړی دی ودونه خو به نه یې کړي ټول مجردان یاست نو خو ټول رسېدلي یاستئ چې یو جایي پیدا شي مجبوره یو هغه د مجردانو وکیل تاسې ته راولي سړی ګوره ډېر ارمانجن دی چې باید ځل یې واده وشي دا ملګرو باندې غږ وکړه چې د ډېرو خلک د یو وس کېږي واده درته وکړي سیلاب صاحب د دغه ورور پیغام واوره نو دی د واده درې نفره په یو ځای ځوانان شوي دي خوا لرېږي رښتیا دي بیا نو نه کېږي خالد اګرې بس نو تاسو دې به یحیی خیل یاست ښوونځی مکتب مدرسه مو لوستې دي بیخي تا نه ده لوستې بیخي نو وجه اقتصاد او که اقتصاد جوړ وي بیا هم شاید خدای دې د ژوند مشکلات حل کړي سره له واده واده ډېر مهم اصل ده چې اوس یې کوم د سړي مشکلات خان نو دی د دې ډلې مشري کوي او یاخیل ته راغلي هره ورځ راځي که نه راغلي یاست ولا زه خو خپله نن راغلی یم او دا نور زنکان کله کله راځي دغه ځوانان نن ما هم غوښتلو چې یو لاړ شو دا د خلکو حالات دا هوټل ووینو نو ماشاءالله دې ډېر ښه ځای ده ډېر خوشحاله یو یو خو د خوشحالي ځای دغه ده چې امن ده دومره امن ده چې دې په تمه باندې رالو شکتوبیات راورسېدلو نو مطلب چې یو وخت اوس له کوره به نه سوی راوتی جومات به نه سوی تلای نو نن څومره الحمدلله بیخي داسې یو خوندور مزل مو راوکړ مثلا د سړي به دا ارمان و چې کاشکې په شلګر کې د شپې دغه چې ماحول جوړ شوی وای مېلمستیا وای کلي وای که نه اوس هغه وخت ده د دغې وختونو په استفادې دغه اوسې موقع ده د امن ګټه مو دا ځینې اخیستې ده چې که د شپې وغواړئ ځئ که د ورځې وغواړئ ځئ هغه له ملګرو سره بعضې وختونه به ستا هغه د څانګو وال یا د نیزهبازۍ وال مېلمانه وو وخت ناوخته به تاسې هلته مېلمانه شوي یاستئ بالکل د ناامنۍ په وخت کې چې ګډوډي وه یا یاخیلو ته به د سړي زړه راکېدو که نه خو راتلای به نه شوه هېڅ هغه نه وم بس یو وخت و د موږ خپله واده و بیا بس دغه تېر نظام و یغو راته وویل چې له 9 بجو بعد به تی خپله کورونو ته ځان رسویه موږ ورته وویل چې موږ نکاح ده نکاح تړو نو هېڅ نکاح میکاح مو نشته 9 بجې مو ټارګېټ درکړی ده د هغو بعد به که مېلمانه دي په کور کې به یې څاري دلې باندې وتل نه وو اتې به خیر څومره مېلمانه وو که به جای وو که به نه وو ګزاره مو سره کړه نو نن شکر الحمدلله ازادي ده خوشحالي ده امن ده د امن فضا ده ډېر خوشحاله یم او ځوانانو ته څه پیغام لرئ چې دغې موقع چې لکه نن تاسې راغلي یاستئ تفریح مو کړې ده بلکل نور ځوانان نور هغه څوک چې لا هم طبیعتونه یې داسې سخت او ګرنجلي دي چیرې ولاړ شي څه وکړي لا خو بس خو د چا غوښتنه ده نو چې چیرې وغواړي یو سړی تلای شي وخت دې باندې خوشحاله یو چې دا ځوانان یو بل ته
تر مخکې وختو اوس ډېر ښه مینه ورکوي مینه یو محبت سره لري نو دا د خوښۍ ځای ده ډېر خوشحاله یو خلکو سره ولیدل بیرته هغه پخواني شناختونه هغه سره تازه شو مینه محبت سره پیدا شو لرې دوستۍ وشوې کته بس بالکل د غیر کټوالي دلته یوه هڅه کړې ده کوچنۍ هڅه دا هڅه څه ډول بولو خیر نشي مننه ډېر چې خوشحاله یو نو چې داسې یو ځوانان یې سره یو ځای کړي یو محفل یې جوړ کړی ده نو دا ټول د خوښۍ ځای ده د خوښۍ خبرې دي خوشحالي ځای ده دا خو انشاءالله ښه خوشطبع ځوانان درسره راوړي ماشاءالله د اسلام خان ده او داسې نور بغال میستی ده اکثر داسې نور مصطفی خان ده بلال شفیع الله ده کنه اکلکه لونګۍ چې بې تړله هغه بغال هغه کلک لنګۍ وال ده اوس یې کلک په کول دغسې کړی ده اوس یې کلک په کول سره داسې سرکار چې بیخي سره کم کړی ده وله دا نو تاسو ښه اشتیا ولرئ چې موږ به دغه ځوانان موږ راوغږوو مننه تاسو ته مننه تاسو د خدمت ته مننه کور ودان خیر سلامت اوسئ السلام علیکم ځوانانو ستړي مه شئ کېدای شي زه دلته درسره کښېنم دا سړی لیک د پیر راته ښکاري څه نومېږي زه لالی لالی د ناز نوم د لالی ده او کاصلي نوم یا اصلي نوم یې عبدالله ده د هومره ځان در باندې ګران دی کله هم ځان ته لالی وایي زهره مجلس کلیوال ورغلم دغه نوم نه پېژني ځکه لالی لالی هر ځای لالی او لالی طبعا چې سړی کنکلی کور کې لالی ساتي پسې لالی چېرې مسافر یې دوبۍ کې خال له کوچنینې ده که کوچني نوم او خال دواړه د کوچني دي یعنی د نه په نوم کې د تا اراده او نه په خال کې دي دا دواړه جبري کارونه یاستئ د کوم ځای موږ د متاخرو او ماشاءالله خو بیا د ولسوالۍ د بازاره لرې یاستئ او دې کافي شاپ ته راغلي یاستئ غواړئ چې د خپل ملګري نن مکسا کې و رالو د ګپ خو دا وخت یې ټول متاخر دي ټول متاخر یم تر زمانه زه دغه ځوانو مسافري کړې که نه کړې ده و کله ته څه نومېږي داود مې داود جان دې متاخر و کاروان داود کاروان تخلص هم درل داونم ماشاءالله ښه نوم ده که نه او د ملګرو د مجلس مالګه داسې معلومېږي ساعت هم ورسره تېري دغه ځوانان اوس هم لا خاندي شي دا دې څو ور را چې وپېژاندو شي ساعت مو سره تېري شاهد خان سلیمان خېل دلته دوه غاښونه تور کړي او د تا بنیادي وتلی دی دغه ځای بیخي غاښ له پایله نه و دې ته یې ګوره د داود خان له قوله دلته یو غاښ نه و شپېلک به څه وایې هوا ټسه و او په متاخر کې خو به دغسې د ناستې ځای نه لري اول ورځ په یحیی خیلو کې تاسو خوشحاله یاستئ مخکې به چېرې تلاستئ کرنې راتلو یا مشکل راتلو دا د دې جوړ شوی ده پنځه دغسې د تاسې مخکې تر دې چې دغه ځای جوړ شي سره راټول شي ځوانان راشي اوس مثلا موږ هغه ځوانان له مرکزه راغلي دي که نه له کرنې ځینې له میز ته راځي ځینې له بلې ولسوالۍ راځي د تاسې دا هیله وه چې په خپل بازار کې یو دغسې ځای ولرئ ډېره ګټه هیله مو دا لرله چې موږ مثال بازار ته د ډېره لرې لرې یا خلک راشي او موږ تشویق کړي چې مثال د اخر په بازار کې یو داسې پروګرام جوړ شوی ده خلک یې فرمایش ته راځي او خلک یې قهوه پکې خوري او مجلس خوشحاله یاستئ او ښه دا ملګري هم خوشحاله دي ډېر خوشحاله دغه ملګری دې څه نومېږي محمد رضا زلال ماشاءالله او دغه ځوان دا تنها سره مې لکه چېرې چې لیدلی یم یې دغسې ایران خو اوس سړی دغسې که به نه شولو او دغه ځوان محمد اصغر تاسو ته ښه خوشحاله شي ښه اشتیا ولرئ او موږ به
وکړه خوشاله یې چې دلته کار کې ښه سالم مصرفیت ته که نه او خپله دلته څه وظیفه لرې یعنې د سماوات دنده دې تا ده خلکو ته چای برابروي په عین وخت کې چې ته دغه ځوانانو ته چای برابروي خپله روزي پیدا کوي په دې کار کې یو اجر هم شته خلک به خوشحاله کېږي له خپله کاره راضي یاستئ د روزۍ تر څنګ مو ځان ته هم سالم مصروفیت پیدا کړی ده او ځوانان هم خوشحاله دي که نه نو دی سماوارچي د نوم و باز محمد دلته چای پخوي دلته خو صرف اوبه ایښي بیا ترموز ته شین چای یا تور چای د تور چای علاقمندان هم شته که نه شته که ځینې غواړي باز محمد خان موفقیت یې غواړو ستړی مه شې څه نومېږي داد محمد ته پراټه پخوې ته داد محمد نومېږي د پراټه د مسلکي پخوا زده وه او که د اوس دغه د هوټل له کاره سره شروع کړ مخکې دې هم پراټه پخول پاکستان کې پاکستان څومره وخت کېږي چې راغلی ښه یعنې په تازه مهاجرینو کې نه یې تګ او راتګ د کور روزي دې پیدا کول نوم دې څه شی و داد محمد پراټه پز یعنې پراټه پخوي خوشحاله یاستئ چې په خپل کلي او کور کې کار پیدا شوی او یوه ګوله روزي پیدا کوي ښه هغه ځوان چرچه یې زده ده که لکه بېکاره خوري هلته خوا به موږ ویلي چې کوز یعنې پاکستان به م کوز باله اوس تاسې پراټه کوزه زده کړې بره یې پخوئ او خرڅوئ انډه پراټه یعنې د هګۍ پراټه خلک خوري آلو پراټه یعنې د کچالو ورګډ یې له وړو سره ښه چارې ښې روانې سلامت اوسې سلامت اوسې خیر صحتونه ښه دي خالي مزاحمت مو جوړ کړی که سودا هم کوي نه سودا هم کوم ماشاءالله نوم مبارک قسمت خان اسحاق د کوم ځای د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ کلی غیب خیل ښه ماشاءالله دوی بیا له غیب خیلو راغلي دي او طبعا ځوانان دي ځوانانو ته کور طاقت هم ډېر نه ورځي نه ورځو ښه خوشحاله یاستئ چې په یحیی خیلو کې یو کافي شاپ لرئ یو ښه د سوپر مارکیټ غوندې څه لرئ او راځئ دلته یو څه وخت تفریح کوئ الحمدلله بیخي ډېر خوشحاله یم دا ځای موږ ته جوړ کړل او یو پرمختګ وشو مخکې دلته هېڅ کوم ډول دا رقم شی ځای نه وه تفریح ځای نه وه مخکې به موږ سیکلو به یا به مشکلو ته تلو یا به شرنې ته تلو دلته موږ کوم ځای د بانډار لپاره نه لرو نو اوس الحمدلله نظر کټوی دا ځای راته جوړ کړ بیخي ځوانانو ښه ساعت کې تېرې روزه مبارکه کې تېرېږي د دې تر څنګ چې د ځوانانو سات تېر چې د یوه ګوله روزي هم پیدا کوي که نه دا هم لوی کار او مخکې تر دې چې په یحیی خیلو کې تاسې د ناستې د مجلس د تفریح دغسې یو ځای نه لرو چیرې به تلاستې یعنې لرې به تلاستې هلته به د موټرسایکل ټکر پیښېدو بله مسله به وه اوس مهال دلته سره راټولېږئ خوشحاله م یاستئ کور ته هم لنډ لاړ شئ هغه د تیلو له ګزاف مصرف هم خلاص یاستئ هر چیز چې خلاص دلته ښه هوټل ده کوي تفریح ځای دی هوټل تر څنګ یې توپ هم جوړ کړی والیبال په هغه کې د خلکو ساعت تېرېږي بعد دلته هوټل ته هم راځي په هوټل کې مې تر سیمې پورې خلک کښي نو ښه بانډار یې ښه ګپې چای پراټې خدای د چای پراټې ته منځ دا بیکرۍ د مکمل هر شی هر څه مکمل پکې پیدا کېږي او دا بیکري کې هم هغه امکانات ښه دي ګوره جوسان دي امکانات
امکانات دي کېدای شي په اوړي کې هم دغسې خلک ډېره ښه مراجعه وکړي که نه و بالکل هر څه لري چې شی وغواړي. مقصد د یحیی خیل ولسوالۍ د خلکو لپاره د ځوانانو لپاره یوه ښه تفریحګاه دلته ایجاد ډېر شوې ښه ځای جوړ شو، دومره سکونت ځای دی چې بیخي مو ډېر ځینې خوشحاله وي. الله دې کار وده. سلامت اوسئ. په هوټل کې یو څه بیروبار زیات و، زموږ غږ سم نه اورېدل کېدو سره هغه چا سره چې مو خبرې وکړې هیله ده زموږ کتونکي او اورېدونکي را سره په عذاب نه شي. نو دوستانو یحیی خیل ولسوالۍ ته رالو، سروزوال صاحب و الهام صاحب و اکمل صاحب دا مو د سفر ملګري وو. دغه کوچنۍ برنامه چې ترتیب مو کړه لویه موخه مو تر ډېره بریده دا وي چې له هېواده د باندې مسافرو په هېواد کې دنني په دغسې څه باندې پام غلط سي ویې ویني، خپل وطن وویني، خپل ځوانان وویني، د دوی خوښي وویني. پخوا به خلک د دې ډېر ارمانجن وو چې کاشکې زموږ په وطن کې کراري وای، خوشحالي وای، ځوانان په خندرویه څېره کې راتلای، یوه پیاله چای یې چیرې خوړلی، ګپ و مجلس یې کړی. نو الحمدلله له تراوه وروسته په نیمه شپه دلته راځي په روژه مبارکه کې تر پیسبي پورې دلته چای او بانډار او هغه څه چې دلته یې موجود وي دا ټول تر خپل هغه یعنې خوند ترې اخلي او بیا ځي بېرته د سهار له جمعې وروسته نو هغه خواته طبعا ویده کېدل یې په روژه کې. له هغې وروسته موږ په دې هیله یو چې زموږ په ټولو ولسوالیو او ټولو منطقو کې د خلکو د سهولتونو د تفریح او د خوشحالۍ لپاره دغسې ځوانان نوښتونه وکړي، دغسې مرکزونه رامنځته کړي او د خلکو ساعت تېر شي، تفریح وشي. السلام علیکم.